نو دوی سره خو ما نه دي لیدلي ښه ماښام یې هغه یو را په غوږ شو ویل حاجي صاحب سړی مې در لېږلی و خبر شوې ما نه ښه ویل دغه ځکه چې څه اخلې له دې لرې ګرځه مال ولي وایي په دې دې موږ په دې باندې موږ دې شپې دعوه کړي ښه تاسو بیا نه اخلئ تاسو بیا نه اخلئ که اخلئ هم لاوده به تېرېږئ هغه لاندې ځمکه به اخلئ چې مې ورته وویل ګوره مال ته به دنیا او دولت لرې مېړونه به لرې پرې نازېږې به خو زوم دومره دې بوټې له بېخه نه یم قرآن که مال مړي ټول کړي مړي قرآن که ټول کړي تر هغو اندازې به در سره ډزوم اتې ویلي وای نو بیا یې ورشه واخله نو اوس هغه نورو ته زنګ ور ووهه ورته که په پورې که په سود وي که په زیان وي که په هر څه یې دغه پیسې به رابروئ رالېږئ به یې چې دغه کلیوال دغه ټربور ته مې مختوری نه کړه ما په جومات کې کمرانه ولئ زه ټلیفون ورته کوم سبا د خیره نور مېړونه شئ په ملا پړی واچوئ دا خوله یې ور ماته کړئ و دا ژبه تېر نه شوه شیوه یې کوله دوه ورته کوئ بیا دې لاس خلاص شي تاسې وکئ ګنډل یې بیا په ما دي مړه چټان هم نیولي مړه ګرځي هغه دې بې غیرتو ګمان در باندې کوي حاجي لالا کتن ځکه به جنې ونیسو خو دغه نو ته څه دغسې به دې دې خولې ته ووه دومره نو که هلک یې غږېږي خامه خولې دې نیولې دي مشران په خوله کې غږېږي ته په څه پوهېږې تا دومره عقل له کومه عقل دې لا خام د کوچنی دومره زخ هلک یې وایه حاجي لالا سپږېږ ته چې کله دې مټې راټول شوو دا مخ دې له ویښتانو ډک شو یره دې راغله مټې دې راټول شو بیا به غږېږي ته تر هغو حق نه لرې ته تر اوسه لا خام هلک یې نه دې په دې کارونو سره خلاصېږي نه پرې پوهېږې ته به تر هغو نه غږېږې تر اوسه لا وړ کوچنی هلک یې څه هم نه کوې څه هم درته ویل هغه کوه ته په څه شي پوهېږې ته له کومې خوا پرې راپوه شو سهار ورشئ په ځمکه ودرېږئ صحیح ده سهار په ځمکه ودرېږئ چې هر یو ته نږدې کېدو په ډاکټر یې وکړئ صحیح ده دا نوره ته څه ټلیفون کوم سهار له خیره سهار ټلیفون ورته وکړه ورته که په پورې که په ډارې که ځانونه ګرووئ که خرڅوي راویلېږئ چې تربور ته مې کم را نه ولي صحیح ده انشاءالله سهار زنګ ورته کوم ځئ صحیح ده ځئ